अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद फरदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्या व बिल कुरआनिल अज़ीम वल हदीसी क़ुदवतन व इमामा व बि अबी हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मज़हबन व मसलका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह ज़बहरी लुत्फ़ी ओ अबरी बहारी कुनत खारू समंडा आबदारी ज़कानी जूदी ओ बादी ख़ज़ानी कुनत फरशी ज़मीन लादुर पेशानी इलाही उनचही उम्मीद बुख्शाई गुली अज़रोज़ही जावेद बिन माही बखंदान अज़लबी अन गुंच बागम वज़ीन गुल अतर परवर कुन दिमागम बिया जामीर हाँ कुन शर्मिसारी ज़िसापो दुर्द पेशारन चिदारी ताअल्लाहु ज़ही क़य्यूम दाना तवाना ईदिही हरना तुवाना दुरूद शरीफ वाला बुज़ुर्गान किराम अल्लाह पाक द इंसान और बिया खुसूसन द मुसलमान हिफाजत को उनके दी द इंसान सर खुदे फरिश्ते मुकर्रर करी और द हिफाजत कई इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी तफसीर कबीर की लिखली दीजिए यो सड़ी हुई चीज़ हो द दरिया बगाड़ी तराल माँ औदा से बेहड़े में कतल चाहे की जंगल तरफ था लाड शमो सकार में वे पदे की यो लड़म रागी दा लड़म न दे दरिया पगान दा से गर्दी दरा गर्दी दो आओ पदे की यो चिंद खरागे दे दा चिंद दा लड़म चदी दा चिंद पा शाबान के नास्त आओ वह चिंद अब्बल गाड़ी ता रवान शो
وی بس ما دا لړم په نظر کې واغشته چې یاره دی چندخ په شا کېناسته او هغې غاړې ته ځي نو د ده څه عظیم مهم دی. وی ما بیړۍ والا ته وی چې بیړۍ روانه کړه. منګه هغه طرف ته مخکې پورې وتو او په دې کې هغه چینده غاړې ته راغی لړم ته ټوپ کړي او لړم صاحب روان دي نیغ روان دي په لاره باندې روان دي او زم ورپسې ما ته څه نه وایي زم په توندۍ ورپسې په دې لړم پسې ور روان یم. وی صاحب داسې چې څه مظلم په دې ځنګل کې وکړو په دې لاره وی دا لړم د لارې نه دې خوا شو زم ورپسې راوړېدم. ما د مخکې نه دا خبره وه چې دې یو عظیم کار دپاره روان دی. وی دقل ته چې ما وکتل نو یو سړی دی او د اونې د لاندې اوده دی او یو مار غټ مار په دې څانګه را روان دی. دې سړي ته راځي یو دله ټک ورکوي. وی ما کتل چې دا لړم هغه ونې ته وختېده او وی راغی د دې مار په سر کېناسته او ټک یې ورکړ. هغه صاحب مار مړ را پرېوته دومره زهریلا لړم مار خو را پرېوته مړ شو سړی ترې بچ شو. دا مار پر را پرېوتو دا سړی را پاڅېد دا لړم دغلته کې و راکوز شو د ونې نه نو دی را پاڅېدو دا لړم یې مړ کو. ما ورته ویل چې نه چې دا لړم مړ نه کړي دا ستا دومره محسن دی. ما ټوله واقعه ورته بیان کړه. دا مار یې ځانه مړ کړ وی بس لړم بیا لاړ. یحفظونه من امر الله الله حفاظت کوي په حکم خداوند په خپل حکم سره دغه ملایکو دا ټول مخلوقات دا په حکم خداوندي ستا حفاظت کوي. یو سړی جناب رسول الله مبارک ته راغی. پیغمبر علیہ السلام ورته وی چې ولې داسې پریشان یې؟ رسول الله د خپلو ملګرو حفاظت کو د خپلو ملګرو تپوس پې کو. باقاعده د خپلو ملګرو تپوس پې کو. ما ستاسو خدمت کې عرض کو
رسول الله مبارک دې صحابي ته وویل چې ولې داسې پریشان یې؟ وی رسول الله مبارک یو ما ته په دې خپل سر باندې امان نشته، ما ته خطره ده د دې خپل سر، او دویمه ما ته خطره ده د خپل بال بچو، او دریم ما ته خطره ده د خپل مال. خدای مالا الواد راکړي دی ډېر ښکلي، مال راله خدای ډېر راکړي دی، لیکن د خدای پیغمبره ما ته په دې امان نشته. وی ښه. رسول الله مبارک ورته وی سهار او ماښام ټیم کې دا کلمه وایه: بسم الله علی دینی و نفسی و ولدی و اهلی و مالی. دا وظیفه په سبا او بیګا کې وایه: بسم الله علی دینی دا الله پاک نا طلبوم حفاظت خپل دین، و نفسی دا خپل ذات، و ولدی دا الواد، و اهلی دا خپل بیبی، و مالی او یا اللہ زما دا مال حفاظتو کی، زما دا دین حفاظتو کی، زما دا جان حفاظتو کی، زما دا مال حفاظتو کی، زما دا الواد او دا بیبی حفاظتو کی. وی دا سار او ماښام کې دا کلمه وعیه: بسم الله علی دینی و نفسی و ولدی و اهلی و مالی. سروز پسلا صحابی جناب رسول الله ته حاضر شو، وی سو شو؟ وی د خدای پیغمبره په خپل ځان مې امان راغی، په الواد مې امان راغی، په دین مې امان راغی، او دغه رنګې په مال او په بیبي مې حفاظت راغی. بې باس دا چېره نه کړي. الله د دې خپل مخلوق د دوی نگهبان دی. په هر صورت کې د الله د خپل بندګانو مهربانه دی. جناب رسول الله په دنیا کې حیاتو یو صحابي کور ته راغی چې ویې کتل نو بیبي اول وادي د لوګي تندې نه چغې والي. موږ او تاسو باندې څه لوږه نه ده تېره شوې، لوږه په صحابو تېره شوې ده، په لویو خلکو. شاه عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه پرله پسې یوه میاشت روژه نیولې ده. داسې شاه عبدالقادر جیلانی دی یوه میاشت
نه د شپې خوراک کول نه د ورځې. موږ باندې څه لوږه تېره شوې ده، ستا لوږه نه ده لیدلې. موږ په طالبۍ کې لوږه لیدلې ده، سخته لوږه، او د هغې په برکت خدای ډېر څه وکړو، دنیا او آخرت دواړه برابر کړو. دا سختی به تېرئ، بس دا صحابي چې دا خپل بال بچه وږي او تږي او پریشانه ولیدل، دی د کور نه بار ووته، د کور نه بار لاړ. دې ښځې وی چې یاره دې جوړ بار لاړ، زموږ د خوراک او څښاک څه انتظام کوي، د خوراک او د څښاک زموږ څه انتظام کوي. بس دا را ولګېده، زر تر زره میچن صفا کړه چې دې څه دانې راوړي چې په دې میچن کې میچن کړمه. دغه زمانه کې به خلکو دانې میچن کولي، دا اوس چې کوم وړي دي وغیره دا صحابو لیدلي نه دي. هغې صاحبه میچن یې پاکه کړه، او تنور ته لاړه، تنور یې صاحب بل کړ چې هغه ته دانې راوړي، نو زر به یې میچن کم اوړه به یې کم په دې کې به یې پخې کړو. بس دا چې دې میچن د تنور نه راله، نو په میچن کې قدرتي طور د لاندې نه دانې راووتې. الله حفاظت کوونکی دی، دانې راووتې دي. بس دې زر زر میچن چلول او دانې سمې را روانې دي. دا تېنه عاجزه شوه، ستړې شوه، بیا تنور ته راله. چې تنور کې وکتل که نه، نو تنور د بیخ نه تر سره پورې د سرو ډوډو نه ډک دی. قدرتي طور باندې چا پکې ډوډۍ صاحب راونړولې، تودې ډوډۍ، تکې سرې ښایسته ډوډۍ راونړولې، او راله بچو مچو ته کېښودې. په دې کې خاوند دی راغی، وی څنګه چلو شو؟ وی صاحب ته چې لاړې، بس خدای زموږ حفاظت وکړو، دغه تنور د ډوډو نه ډکو قدرتي طور، او دغه رنګه دا میچن چې دی په دې کې دانې د لاندې نه رالي. دا صحابي مبارک راغی، میچن د لاندې چې کومه ګټه وه، نو هغه ګټه یې پورته کړه، او بیا جناب رسول الله مبارک ته راغی، او پیغمبر علیه السلام ته دا واقعه بیان کړه. رسول الله ورته وی د خدای بنده چې دا ګټه تا پورته کړې نه وه، دې به تر قیامته پورې د لاندې نه دانې رایستې. ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې زموږ دقسې خدای دی، دا باد روان دی،
توپانی هوا روانه ده په دې هغه پوهېږي بس دې ته ضرورت دی بس چې راپاسې د هوا ووینې نو سنت طریقه د جناب محمد رسول الله دا ده اللهم إني أسألك من هذه الريح اللهم إني أسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به خدایا سوال کوم د تانا د خیر د دې باد او د هغې چې په دې باد کې نن به ذهانت صفر شوي دي هېڅ نه یادوي زه دې دقیقو مسله کوم چې دا ناروا ده هغه سړی ناست دي هغه بیا هم مغز نه پیپېږي د خدای یو غویی دی هغه پیپېږي نه چې دا ناروا کار دی هلکه چې مسله در ورسېده چې دا شی ناروا دی خو بس پرېږدې ده لیکن هغه په دې پیږي ده غوړ لرګی دی قرآن عظیم کې راغلی دي چې دا خالص لرګي دي په یو ټکي اګان دي كأنهم خشب مسنده تبه چې دا لرګي دي چې دیوال ته د مایله کړي دي په یو ټکي اګان دي دا قرآن شریف مبارک کې دا نه پوهیږي چې دا کنه دا تباهي ده ګورئ نه پوهیږي چې دا بس هغې علاج نشته رسول الله مبارک ورته وی چې دا ګټه تا پورته کړې نه وه نو الله به ستا ټول عمر دا غلبه لاندې نه راوتله الله به ستا که خیري او زما محافظ دی پیغمبر علیه السلام مبارک یو صحابي سره مېلمه شو په بانډه کې پیغمبر علیہ السلام مبارک ورته وی چې یاره ته بیا مدینې منورې ته چې ته رالې ما سره میلو شه وی بالکل صحیح ده سروزې پس هغه بانډې سړی راغی یو رسول الله مبارک سره میلو شو رسول الله ورته وی وی چې تا ته دوا وکړو ما څه غواړې رسول الله مبارک ورته وی چې تا ته دوا کوم ما ته سره واده کړې وه ته څه غواړې نبی علیه السلام مبارک ته وی صاحبه یوه اوښه به کار ده سره ده کجاوې نه ای مسلمان دا دې څه وکړو زه ورته وایم چې د بانډې اوسېدونکي یې دا دې څه وکړو دروازه خو کلو شوه رسول الله تا ته وی تا ته دوا کوم هغه رسول الله ته وی چې یو اوښه پکار ده سره ده کجاوې نه یو چیلې پکار دا چې پې ورکوي رسول الله ورته اوه دا دې څه وکړم دا پیغمبر چې چا سره واده وکړي که نه نو د خدای د طرف نه اجازت وشي اجازت راغی رسول الله په رحمت للعالمین ته به داسې کار کوي چې د رسول الله په شان شاه دقسې د خپلو ملګرو د خپلو بچو حفاظت کوه د نارواو نه ساته پیغمبر علیه السلام ورته وی
ته د بني اسرائیلو د بوډۍ په شانم نشوې. صحابو تپوس کو چې رسول الله منګم پې نه یو پوهې بوډۍ د بني اسرائیلو څنګه وه؟ پیغمبر علیه السلام مبارک ورته وی چې موسی علیه السلام سره د ډېرو ملګرو په زرګونو ملګرو سره د مصر نه ووته او شام ته ځي او دی فرعون به ورپسې راشي هغه به خدای تباه کړي. په دې کې چې یو ځای ته ورسېده نو لار ګډه بډه شوه، توره شپه شوه. لار موسی علیه السلام نه بیا مومي، هېڅوک لار نه مومي. تپوس یې وکړو چې دا خو رڼا ورځ ده، دا څنګه په موږ تیاره شوه؟ دې کې خو څه وجه ده؟ موسی علیه السلام ته مشران ووی چې حضرت یوسف علیه السلام الله اکبر الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم. داسې شخصیت نه دی تیر شوی. جناب رسول الله فرمایي یوسف علیہ السلام پیغمبر پلار، یعقوب علیہ السلام پیغمبر، نیکو اسحاق علیہ السلام پیغمبر، ور نیکو ابراہیم خلیل اللہ پیغمبر. دا سے نسب د چا رسول اللہ فرمائی چې تیر شوی نه دی، دا سے نسب نه دی تیر شوی. دا نسب هم یو ډېر اوچت شی دی. دا حاجي صاحب زوی یې، د عالم زوی یې، د سید زوی یې، نو دا لویه بزرګي ده. په دغه خپلو مشرانو پسې لاړ شه. وی ته د هغې وی یوسف علیه السلام وی مشران ورته وی چې تاسو د مصر نه ځئ نو زما تابوت په ځان سره شام ته وړئ. دلته به ما نه پرېږدئ مصر کې، دلته مصر کې به ما نه پرېږدئ، زما تابوت په شام ته ځان سره وړئ. هغه وی چې د هغه تابوت کوم ځای دی، قبر یې کوم ځای دی. دې کې یو مشره بوډۍ راغله، موسی علیه السلام ته وی ما ته قبر معلوم دی. وی موږ ته وښیه. وی نه. وی موسی علیه السلام زه شرط لګوم، زه به دا قبر تاسو ته ښیم خو شرط لګوم. وی څه شرط لګې؟ وی موسی علیه السلام په جنت کې به زه ستا مرګتیا غواړم. موسی علیه السلام وی چې دا خو زما د طاقت نه بار ده، غیر پیغمبر چې د پیغمبر مرګتیا غواړي، وی دا خو زما د طاقت نه بار ده، بس نه خیمه. په دې کې جبریل علیه السلام راغی، پیغمبر علیه السلام مبارک ته وی دا ذمہواری ورسره واله، دا په جنت کې په ازل کې ما لیکلي ده چې ستا ملګری ده. دا څه خلک تیر شوي دي. وی بس ټیک ده، تا سره مې شرط منم. وی زه به ستا په جنت کې ملګری یم. وی او وی راځئ یو ځای هغلته کې اوبه بهتري. وی دا ځای اوچ کې، وی دا ځای اوچ کې. چې هغې اوچ کو، وی دا ځای اوکنه وی چې وی کنه و د سنگي مرمرو تابوت راووته او خوشبویي شروع شوه. د یوسف علیه السلام مبارک د تابوت نه خوشبویي بل شان شروع شوه. تابوت یې ځان سره چې واخیستو، رڼا رشوه نیغه لار. ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې تک خیری د خپل خدای بنده شه
او سم خدای سره تعلق برابر کا، الله ستا د مال او د جان او د دین او د بچو د ټولو محافظ دی. واخر دعوانا الحمد لله. سنت پڑھی رہے تھے ماموں کا